رحمان الله ګربز د افغانستان په کرکټ کې نوې خو ځلېدلی نوم دی. رحمان الله هغه افغان لوبغاړی دی چې په لومړي ځل لوبېدو سره یې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. رحمان الله ګربز د 2001 کال د نومبر پر 28مه د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي او د 2019 کال په سپټمبر کې افغان ملي لوبډلې ته راغلی. نوموړی ښی لاسی پیلیز توپوهونکی او وکټ کیپر دی. کورنۍ کرکټ رحمان الله خپل لومړی لیست ای لوبه د 2019 کال د جنوري پر 28مه زیمبابوې ته په لوبي سفر کې د افغان الف لوبډلې په ګټه د زیمبابوې الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه او کورنۍ کرکټ کې خپل لومړی شلوریزه لوبه د میساینک په ګټه د 2019 کال د سپټمبر پر 12مه نیټه په شپږیزه لیګ کې ترسره کړه. نوموړي همدا ډول خپل لومړی فرست کلاس لوبه د میساینک لوبډلې په ګټه د 2018 کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالیو کې ترسره کړه. د 2018 کال په سپټمبر کې رحمان الله د لومړي پړاو افغان کرکټ لیګ یا APL لپاره د پکتیا په لوبډله کې انتخاب شو. نړیوال کرکټ د 2019 کال په ډسمبر کې ګربز د 2018 کال د 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان په لوبډله کې انتخاب شو. د 2019 کال په اکتوبر کې ګربز د 19 کلونو څخه د کم عمره ځوانانو په آسیا جام کې د افغانستان مخکشه منډي جوړونکی وو. نوموړي په څلورو لوبو کې 119 منډي جوړې کړې چې وروسته د آسیا جام څخه په غوره سوې ایمرجنګ لوبډله کې هم انتخاب شو. د 2019 کال په اگست میاشت کې هغه د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه او بنگلاديش په کوربتوب د درې اړخیزه شلوریزو لوبو لپاره په افغان ملي لوبډله کې غوره شو او په همدغه لوبلړۍ کې د سپټمبر پر 14مه خپل لومړۍ شلوریزه لوبه د زیمبابوې هیواد خلاف ترسره کړه. شلوریزه نړیوالې لوبې ګربز د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تر دا مهاله 10 شلوریزه نړیوالې لوبې ترسره کړي چې یاد لوبو کې د درودیش په ایوریج سره 332 منډي جوړې کړي او یاد منډو کې 250 لزان سره لري. یو لوبه کې تر ټولو ډېر منډي ناویا دي. فرست کلاس لوبي رحمان الله په 12 فرست کلاس لوبو کې لوبېدلی چې یاد شمیر لوبو کې 941 منډي جوړې کړي. یو لوبه کې تر ټولو ډېر منډي 153 دي او په یاد 12 فرست کلاس لوبو کې یو سلیزه او 55 شامل دي. لیست ای لوبي رحمان الله تر اوسه 23 لیست ای لوبي ترسره کړي. په یاد لوبو کې 528 منډي لري. یو لوبه کې زیاتې منډي 105 دي. یو سلیزه او 250 په نوم باندې ثبت شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نور کرکټ بڼو په پرتله په شلوریزو لوبو کې پیاوړې ده چې لامل یې تر ډیره په ملي لوبډله کې د ځوانو زړورو او ستورو شاټونو وهونکو لوبغاړو موجودیت دی. افغان لوبډلې ته د رحمان الله راتګ د اوپننګ د ستونزې ترڅنګ د وکټ ساتنې برخه هم قوي کړې ده. د هند کرکټ ملي لوبډلې د 2020 کال نړیوال جام لپاره د ډوني پر ځای پر ریشب پنت باندې کار کړی تر څو هغه ستورو لوبو ته جوړ کړي. بل خوا داسې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله پر رحمان الله ګربز کار کوي چې ستورو جامونو ته آماده کړي. افغانستان په کور دننه خورا نابغه استعدادونه لري چې د موقع او هڅونې په صورت کې به خپل استعدادونه نړۍ ته وښيي او ورسره به د افغان لوبډلې په قوي کېدو کې هم خورا اغیزمن رول ولوبوي.